سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې بغیر د وي پي ان څخه انټرنیټ په انټرنیټ کې لکه سوشل میډیا، فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، واتساپ او داسې نور وکاروو. اوس راځم موبایل سیټینګ ته دوه لارې ورتلی شئ، همدې ځای نه ورتلی شئ او همدغه ځای نه هم ورتلی شئ. خو زه همدغه سیټینګ نه ورځم، بیا به راشئ کنیکشن باندې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به راشئ مور کنیکشن به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به تاسو کې درې آپشن درکوي، یو وي پي ان ده، یو پرایویټ ډي ان ایس په نوم وي پي ان دی. دغه به کلیک وکړئ پرایویټ ډي ان ایس پسې. هغې نه وروسته دا بای ډیفالټ به ستاسو آپشن اتومیټیک به دې کې وي. تاسو به راشئ په دغې پرایویټ ډي ان ایس پرووایډر هاسټ نیم باندې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به تاسو همدغه کوډ ورته ولیکئ، بیا به یې سیو کړئ. په دغه طریقه سره بغیر د وي پي ان څخه تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې انټرنیټ وکاروئ. تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.